او چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی. د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی؟ چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی. د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی؟ یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی، یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی. یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی، یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی. خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې؟ ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی. ډېره مننه. وخت کم دی. دا خو درمان لاله شعرونه چې دروازې سره تر غاړې دروازې، ته د چا په غم کې ژاړې دروازې، او برابر د یم په غم باندې شریک، اوران کندر باندې ولاړې دروازې. او دې سازش کې د هوا لاسونه شته، نن هوا سره چې لاړې دروازې. او زه د کور یم پردې پورې حیران، ته درمانه رانه غواړې دروازې. او مولانا صاحب دغه نظم غوښتنه وکړه ده چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله. دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان هرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم، نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ورځ یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و، چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې، نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ، راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه که. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه، نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو، نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو بها. د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه ولا د چا په اسویلو په هوا. وجود مې وبوږنېده. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ، ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زمونږ په کور کې ورندار زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي، نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او پومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي، هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ، د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو، زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو، فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه، ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به تې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو ژړغونې شاهنواز راته او دا یې ویل، خان او مولا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې، زما لالا له زیرې ورکې، او په سپو مینه زه دې خاورې دې کړمه.